تک نوې بل به وي ستانه لږ بدل به وي دا شکونه مه کوه زړه چې وي نو غل به وي اوس بلۍ ته نه خیجې خامخا څه چل به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستان به سٹارټ کې کوم لیریکس ویډیو تاسو کړه که تاسو په کیپ کټ کې داسې لیریکس ویډیو جوړول غواړئ دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو طریقه هم چې داسې لیریکس ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ. ښه د ټولو اول به تاسو یې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې کاین ماسټر اوپن کړئ. چې تاسو کله اوپن کړئ تاسو سره به دارنګ انټرفیس راوړي. دلته د میډیا آپشن دی په دې نه بیا کلیک والئ. ښه تاسو سره تاسو ګیلری راوړي به دلته دا یو آپشن دی ایمیج اسیسټ په دې به کلیک والئ. تاسو سره بیک ګراوند ایمیج راوړي. د دې څخه به تاسو یو ایمیج راوړي هر یو ایمیج تاسو راوړي به تاسو راوړي. دلته دا یو ایمیج رالم په دې ما کلیک واغستو سره لاندې د ټایم لاین ته راړو بیا په دې ایمیج باندې کلیک والئ. تاسو سره داسې آپشن راوړي به دلته دا یو آپشن دی کلر په دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې بیک ګراوند کلر راوړي. د دې څخه تاسو د گرین کلر به سلیکټ کړئ په دې به کلیک والئ او دلته دا ټیک نشان دی په دې بیا کلیک والئ. خاص تاسو بیک ګراوند ایمیج چې کوم دی دا به گرین شي ټیک شو. دا غیر پسې به کار وکړئ د ایمیج د ډیوریشن چې کوم دی دا تاسو 10 سیوا کړئ. داسې به سیوا کړئ تقریبا 15-20 سکند ته به ورسوي ټیک شو. هغه نه پسې به د ایمیج دی اول سره داسې راشي بیا دلته دا یو آپشن دی اډیو په دې به کلیک والئ. دلته کې به سونګ باندې کلیک والئ. تاسو په موبایل کې څونه اډیو سونګ وي هغه تاسو سره راوړي. د دې تاسو هغه سونګ راوړي په کوم سونګ باندې تاسو لیریکس لیکل غواړئ که پویټری وي که سونګ وي که هر څه په تاسو دې ځګین راوړي. دلته دا پویټری زرا په دې باندې ما کلیک واغستو بیا دلته دا پلس آپشن دی په دې باندې کلیک والئ. زموږ د میوزیک چې کوم د موږ سره ټایم لاین ته رالو بیا به کار وکړو چې یو پر بیک راشي. چې بیک راغلی بیا تاسو خپل میوزیک پلی کوئ او تاسو په دې میوزیک کې چې کوم لیریکس وي هغه بیا تاسو لیکئ. خلاص پلی کوم چې څنګه کوم تاسو یې هغه شانه کوئ. زه پلی کوم دیزګي پور چې کوم دی موږ سره لکه ساز دی ټیک شو. نو په دیزګي کې تاسو په ایمیج باندې کلیک والئ داسې ټیک شو. تاسو سره داسې آپشن راوړي بیا دلته د کرنچي آپشن دی ډریم سپلیټ په دې باندې کلیک والئ. چې کله تاسو کلیک واسو تاسو سره داسې آپشن راوړي بیا دلته دا یو آپشن دی سپلیټ په دې باندې کلیک والئ. دا وګورئ زموږ د ایمیج نه چې کوم دی دا یو سیل دغه بیل شو ټیک شو. بیا به کار وکړئ چې پر بیک راشي او بیا به دا پلی کوي ټیک شو. دې څخه چې کوم دی بیا موږ سره لیریکس دی ټیک شو. دا د کار دی باندې کلیک والئ. دلته بیا د کرنچ آپشن وای دلته بس سپلیټ وای دا هم تاسو سره کټ شي دلته ټیک شو. نو دا چې کوم دی دا موږ سره ساز دی او دا چې کوم دی موږ سره لیریکس دی. نو تاسو په لیریکس کې دلته کې سوي نو تاسو بیا لیکئ. دې پټ پټ لیکم چې څنګه لیکم تاسو یې ماغه شان ولیکئ ځان سره. تاسو چې کوم سونګ راغستی په هغه چې تاسو کله ټوټل لیریکس ولیکو بیا دلته دا یو آپشن دی په دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې آپشن راوړي دلته دا یو آپشن دی سیو ایز ویډیو په دې به کلیک والئ او دا ویډیو به تاسو ځان سره سیو کړئ. زموږ دا ویډیو چې کوم دا موږ سره سیو کیږي. زموږ دا ویډیو چې کوم دا موږ سره سیو شو به کار وکړئ. دې نه تاسو مکمل وځئ. بیا به کار وکړئ په خپل موبایل کې کیپ کټ اوپن کړئ. چې تاسو کله اوپن کړئ تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړي. بیا دلته دا یو آپشن دی دا پلس آپشن دی په دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې پیج اوپن شي بیا دلته دا یو آپشن دی پوټو په دې به کلیک والئ. او د دې څخه تاسو هغه پوټ راوړئ په کوم پوټ باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ. دلته دا یو پوټ راوړم په دې ما کلیک واغستو بیا دلته لاندې دا اډ آپشن دی په دې به کلیک والئ. زموږ د پوټو چې کوم د ټایم لاین ته رالو بیا تاسو داسې رایټ سایډ ته لږ راشئ. دلته دا انډینګ آپشن دی دا یو آپشن دی په دې به کلیک والئ او دا تاسو ډیلیټ کړئ. چې کله تاسو دا ډیلیټ کو به پر دې پوټو دی اول سره داسې راشئ او بیا دلته دا یو آپشن تاسو ښکاري اوورلې په دې به کلیک والئ. دلته په اډ اوورلې باندې کلیک والئ. دلته دا یو آپشن دی ویډیو په دې به کلیک والئ. او دې ځګنه تاسو هغه ویډیو راوړئ کوم ویډیو تاسو په کاین ماسټر کې ایکسپورټ کړی و هغه دا یو ویډیو د خاو دې ما کلیک واغستو بیا لاندې دلته دا اډ آپشن دی په دې به کلیک والئ. زموږ دا ویډیو چې کوم دا سره په لیر کې رااله بیا به کار وکړئ. دلته په ایمیج باندې کلیک والئ او د ډیوریشن چې کوم دی بالکل تاسو د ویډیو سره داسې برابر کړئ. داسې ویډیو سره برابر کړئ بالکل ټیک شو. د ډیوریشن چې کوم دی موږ برابر کو بیا داسې یو سر ته راشئ او دلته دا کوم ویډیو چې موږ راغستې په دې به دلته کلیک والئ. بیا دلته دا آپشن دی بری کو تاسو داسې رایټ سایډ ته راشئ
دلته تاسو یو اپشن وګورئ کروما کی. دا یو اپشن دی کروما کی. په دې به کلیک والئ او بیا دلته کې به سکرین چې کومه دایره تاسو ښکاري په دې به یو کلیک داسې والئ. تاسو په کله کلیک وکړئ صرف داسې اپشن دلته کې راشي. لکه دا یو اپشن دی انټنسټي. په دې به کلیک والئ او دلته کې دا ځای تاسو ښکاري دا بال غونډه نشان تاسو ښکاري دا چې کوم تاسو 8 ته ورسوي. 8 ته تاسو دا ورسوي. ټیک شو دا 8 ته ورسوي. صحیح شو. هغه نه بس به دلته کې دا یو اپشن دی ټیک نشان دی په دې به کلیک والئ. خا بیا به سکارو کې دا ویډیو به تاسو یو پیر پلی کړئ. دا وګورئ زموږ د ویډیو نه چې کوم د بیک ګراوند ختم شو او دا لیکل پاتې شو. دا بیا تاسو داسې غټ کړئ لږ. داسې خپل حساب سره به غټ کړئ او بالکل پر ویډیو باندې داسې برابر کړئ. په کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ. خا چې کله تاسو برابر کړئ بیا به د ویډیو د اوله سر ته بیا داسې راشئ او دا ویډیو په پلی کړئ. په کوم ځای باندې چې لیریکس شروع کیږي په هغه ځای تاسو د ویډیو سټاپ کوئ او په کوم ځای چې ختميږي په هغه ځای تاسو بیا د لیریکس کټ کوئ. دا څنګه زه چې څنګه کوم هغه شان تاسو وکړئ. د دې ځګي ورچې کوم دین زموږ د اساس دین په دې ځګن چې کوم دین د لیریکس اوس مونږ کټ کو د سکار وګړي دا اپشن دی تاسو یو اپشن وګورئ. دا یو اپشن دی سپلیټ. په دې به کلیک والئ. دا وګورئ دلته کې موږ سره دا چې کوم دین موږ سره کټ شو. دا ویډیو بیا تاسو پلی کړئ بیا. تکنوي بلبوي. ها دې ځګي ورچې کوم دین موږ سره دا لیریکس چې کوم دین برابر شو بیا. دې ځګي ور ټیک شو. بیا دلته کې دا سپلیټ وای کټ پشي. نو په دې طریقې باندې کوم دین تاسو ټوټل لیریکس چې کوم دین تاسو کټ کړئ. زه پټ په پټه کټ کوم. تاسو بیا مخکې طریقې هم تاسو خپل لیریکس کټ کړئ. مخکې زه تاسو طریقه هم شي مخکې ویډیو بیا څنګه جوړو. خامو چې کوم دین د لیریکس زه په ځای باندې کټ کو تاسو ته ویډیو پلی کوم زموږ د ویډیو څنګه رااله. تکنوي بلبوي ستانه لک بدل بوي دا شګونه مکوا زړه چې وینو غلبوي اوس بلای ته نخېږي خامخا سجل بوي. خا زموږ د ویډیو چې کوم دین داسې رااله په دې سکارو کې د ویډیو د اوله سر ته تاسو راشئ. خا دوستان دی وایي چې کوم کټ کړل دا موږ سره ساز دی بیا دا ورپسې چې کوم دا موږ سره لیریکس دی. تاسو په لیریکس باندې کلیک دلته والئ. ټیک شو. بیا دلته کې دا یو اپشن دی انیمیشن. په دې به کلیک والئ. دلته بیا دا یو اپشن دی کامبو. په دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې انیمیشن نه وړي. بیا دلته تاسو یو انیمیشن خیم اقا انیمیشن تاسو ټوټل لیریکس ته ورکړئ. دلته یو انیمیشن دی تاسو زه خیمه. دا یو انیمیشن دی ډیسټورټ لیفت. په دې به کلیک والئ او دلته کې ټیک نشان دی په دې به کلیک والئ. نو تاسو به ټوټل یو وی سي ته چې کوم دا انیمیشن بس تاسو ورکړئ. زه پټ په پټه ورکوم تاسو به هم دغه سي ورکړئ. خدي سي ته چې کوم دی مونږ ورکو څنګه دی ته ورکو. خا ټوټل لیریکس ته چې کوم دی مونږ دا انیمیشن ورکو تاسو زه ته ویډیو پلی کوم زموږ د ویډیو څنګه رااله. تکنوي بلبوي ستانه لک بدل بوي دا شګونه مکوا زړه چې وینو غلبوي اوس بلای ته نخېږي خامخا سجل بوي. خا نو زموږ د ویډیو چې کوم دی داسې رااله بیا به داسې کار وکړئ چې د ویډیو د اوله سر ته به داسې راشئ او یو پیر به بیک راشئ. خا چې کله بیک رااله بیا دلته کې دا یو اپشن دی افیکټ. په دې به کلیک والئ. دلته کې په دې ویډیو افیکټ باندې کلیک والئ. خا تاسو صرف داسې ویډیو افیکټ راوړئ. بیا دلته کې دا یو افیکټ دی. په دې به کلیک والئ او دلته کې دا ټیک نشان دی. په دې به کلیک والئ. دا افیکټ تاسو سره دلته کې لاندې اډ شي. بیا به داسې کار وکړئ د افیکټ د ډیوریشن چې کوم دی تاسو داسې لږ سیوا کړئ. داسې لږ به سیوا کړئ. ټیک شو. سیوا هم کو بیا به داسې د ویډیو د اخر سر ته داسې راشئ. اخر سر ته داسې راشئ او دلته کې بیا په دې ویډیو افیکټ باندې کلیک والئ او دې ته بیا دلته کې دغه یو افیکټ ورکړئ. دا کوم چې تاسو مخکې ولا ورکو. که تاسو هر یو افیکټ ورکړئ د خپل مرضي افیکټ تاسو دې ځګنه ولا ورکړئ. زه دوباره بیا دغه یو ورکوم. دلته کې د ټیک نشان دی. دې به کلیک والئ. دې افیکټ ډیوریشن چې کوم دی تاسو اخر سر ته داسې ورسوئ. ټیک شو. تاسو دا ویډیو پلی کوم زموږ د ویډیو څنګه رااله. تکنوي بلبوي ستانه لک بدل بوي دا شګونه مکوا زړه چې وینو غلبوي اوس بلای ته نخېږي خامخا سجل بوي. خا نو زموږ د ویډیو چې کوم دی دا رنګې رااله. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ.